سلامونه ملګرو د سیټ کې درته یو حدیث لګو ما خو دا راسره لازمي واورئ که هر څوک چې دا حدیث اوري نو کوشش کوئ چې دا حدیث به مخکې ملګرو سره شیر کوئ ځکه چې دا صدقه جاریه ده او خصوصا هغه خوراکو ته یې ورسوئ کوم چې بغیر مطلب خاوندان یې کلي وي او بغیر د خاوند چې کوم دی هغه داسې ګرځي نو خصوصا هغو لپاره یې ضروري ورسول ځکه چې په دې کې ډېر زیاته سبق دی ډېر زیاته عبرت پکې دی خصوصا هغه خلک یې ضرور وګورئ چې د چا په کورونو کې زنانه وي هغو ته یې واوروئ دا حدیث در باندې اورم ډېر قیمتي دی کوشش وکئ پخپله یې هم واورئ او نور ملګرو ته یې هم ورسوئ راځئ دا اورو خاون په خپه او دا د زنانه د کوره ووتله حدیث مبارک کې راځي دا چې په څومره ځمکو ګرځېدلې دا خبر نه ده دا زنانه دا خبر کا دې ته پوهه ورکه دې ته علم ورکه دا نه ده خبر دا زنانه چې څنګه د کوره ووته بغیر د خاوند د اجازت خاوند په خپه و ده ووتله د اسمان ملائک په اول لعنت شروع کی چې دا د کوره وځي اول په د اسمان ملائک لعنت شروع کی او دې زنانا چې په څومره لار باندې قدمونه ایښي دي که نه څومره پورې دا د ورځې ګرځي د راتلو پورې چې په څومره ځمکه دا ګرځېدلې هغه ټول پې لعنت رالېږي هغه ځمکه ونې بوټي د راتلو پورې په دې د الله لعنت ورېږي دا په لعنت کې ډوبه روانه ده په لعنت کې چې د خاوند د اجازت نه بغیر د کوره دا ولې د کوره وځي بغیر د خاوند د اجازت بعضو تو غریبانانو ته پکې پته هم نه چې کور ته راشي تپوس کې ښځه چېرته تللي ده د چا کره تللي کله یو کور کې ګوري کله یې بل کور کې ګوري دا دجاجة المخلات دا چې ګرځي یو ځای بل ځای نه دا یوه تله لګېدلې د هغې ته به مخامخ کېږو هغې کې به د قرآن دا آیات رالي چې یدنین علیهن من جلابیبهن تاسو ته د قرآن یو حکم عظیم حکم څنګه چې مې د مانځه درلېږلی و داسې مې د پردې درلېږلی